Welcome back to the AB English channels. په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د امازان په باره کې وایم، یعنی موږ به په دغه ویډیو کې نن د امازان باره کې د امازان مکمل تفصیل وایو چې امازان کې څه خرڅیږي او په کومه طریقه به موږ کار پې کوو. ګورئ، په امازان باندې موږ اوله ویډیو جوړه کړې وه، هغه اول سټیپ و د کامرس او ای کامرس باره کې چې کامرس څه ته وایي او ای کامرس څه ته وایي. که چېرته هغه ویډیو تاسو نه یې کتلي، اول هغه ویډیو وګورئ ای کامرس والا، او بیا راځئ ورپسې دې ویډیو ته. سټیپ بای سټیپ به کلاس اخلئ او ستاسو به دماغ کلاویږي، ورو ورو به تاسو ورباندې پوهیږئ. ګورئ، کامرس څه ته وایي؟ کامرس دې ته وایي کوم چې موږ په روزمره ژوند کې کوم کاروبار کوو بای هینډ. بای هینډ څه ته وایي؟ یعنې موږ پیسې راولو، دکاندار ته یې ورکړو، هغه یو څیز موږ ته راکړي یا ګړۍ راکړي یا نور څه سامان موږ ترې اخلو. بای هینډ لاس په لاس موږ کوم کاروبار کوو فیس ټو فیس، دې ته موږ کامرس وایو. بلو موږ سره ای کامرس. ای کامرس څه ته ویل کېږي؟ ای کامرس دې ته ویل کېږي چې موږ کاروبار په آنلاین طریقې کوو، یعنې موږ یو کس ته آنلاین پیسې استو او موږ آنلاین یو څیز ترې اخلو او آنلاین هغه موږ ته رالیږي، نو دې ته موږ ای کامرس وایو. نو امید لرم تاسو به په دې کامرس او ای کامرس باندې پوه شوي. اوس راځئ موږ د امازان باره کې خبرې کوو. ګورئ، امازان یو داسې پلیټفارم ده چې امازان د ای کامرس تر ټولو نه غټ پلیټفارم ده او د ټولو نه سیف پلیټفارم ده امازان. یعنې په دغه باندې چې تاسو کار کوئ 100% په دې یقین ساتئ، یعنې دا سیف ده. بعضې خلک وایي دا سیف ده او که سیف نه ده، نو دغه سیف پلیټفارم ده او د ټولو پلیټفارم د ای کامرس تر ټولو نه غټ پلیټفارم څه ده؟ امازان ده، یعنی آنلاین پلیټفارم امازان ده. اوس په امازان کې تقریبا 3 بلین خلک وزټ کوي په میاشت کې. 3 بلین نه زیات خلک وزټ کوي په یوه میاشت کې، او دا رقم 3 بلین خلک په میاشت کې دې ته وزټ کوي، او ټوټل دنیا کې چې دی هغه 7.5 بلین نه لږ زیات دي خلک، یعنی آبادي. نو تاسو دې نه فکر وکړئ، دې نه سوچ وکړئ چې 3 بلین دې ته وزټ کوي او تقریبا 7.5 بلیونه کسان دي، نو دا ډېر شی راځي، ډېر کسان راځي، یعنې امازان ته ډېر خلک وزټ کوي. یار تاسو داسې فرض کړئ چې نیمه دنیا امازان کوي، نو چې نیمه دنیا امازان کوي خامخا به په دې کې څه فایده وي. نو راځئ تاسو هم ورته شروعات وکړئ. بل په امازان کې څومره پروډکټ خرڅېږي؟ 100 میلیونه پروډکټ خرڅېږي، 200 میلیونه پروډکټ په امازان کې سیل کېږي، خرڅېږي، یعنې دا چې موږ واړو تقریبا 20 کروړه پروډکټس کېږي چې دا په امازان باندې سیل کېږي، خرڅېږي. نو په دې کې ته هر قسم ته پروډکټ کتلی شي چې کوم د انسان د یوز پروډکټس دي. پروډکټ مطلب سامان، یو څیز کوم چې د انسان لایف کې استعمالیږي، هر قسم پروډکټ دا په امازان باندې موجود دی. ته په امازان کې په خپل کور کې کښېنه او په امازان کې دا شی پیدا کړې، یو څیز پیدا کړې، پروډکټ پیدا کړه او هغه اډر کړه، پیسې ورته واستوه، نو تا ته به خپل کور ته رارسېږي. نو دغه ډېر ایزي طریقه ده، ته ورباندې خپل د ضرورت څیز هم اخیستلی شي او خرڅولی هم شي، یعنې سیلینګ باینګ ته ورباندې کولی شي. مخکې به داسې و چې امازان به صرف بهر کوم کنټریانې وي، په دې باندې د دې په اسنادو باندې اکاونټ به یې جوړېدو، او نن سبا وخت کې خو د پاکستان په اسنادو باندې هم جوړېږي. یعنې د امازان اکاونټ چې ده دا د پاکستان لپاره پیله نه و، پاکستان لپاره به دا نه جوړېدو، په پاکستان په اسنادو به اکاونټ نه جوړېدو، او اوس په د پاکستان په اسنادو باندې هم اکاونټ جوړېږي. نو زه تاسو ته دغه ریکویسټ در کوم چې پلیز راشئ د امازان پته او په امازان باندې کار شروع کړئ، که چېرته یې کولی شئ. ګورئ چې ما یې زده کړې ده، نو تاسو یې هم زده کولی شئ، هر انسان یې زده کولی شي. او که چېرته دې چینل باندې په پیله ځل یې یعنې سبسکرایب کړی مو نه وي، دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ. نن په دې ویډیو کې همدومره معلومات بس و، ځکه چې تاسو بیا ورسره بور کېدلی شئ. او لاست خبره زه دا درته کوم باره چې آیا امازان سیف دی او که نه. بعضې خلک دغه وایي امازان بلکل 100% سیف دی او تاسو ورباندې مکمل کار کولی شئ. او امازان کې هغه کس نه چلیږي څوک چې فراډ کوي، غلطیانې کوي، یعنې دوکې کوي. دوکې والا کس، فراډ والا کس په امازان کې هېڅکله نه چلیږي. او نیکسټ ویډیو کې به موږ دا وایو چې په څو طریقو باندې موږ په امازان باندې کار کولی شو. موږ سره
یعنې سټپ بای سټپ ګورئ. پهلې چې کوم کلاس یې هغه وګورئ، بیا دویم وګورئ. اوس که چېرته تاسو پنځم کلاس ته راغلی، پنځم مو وکتو او اولنی مو نه دی کتلی، نو ستاسو دماغ به ورباندې خلاصېږي، یعنې تاسو به نه پوهېږئ ورباندې. See you next time in next video. Goodbye.